تاله لږ سوچ پکار دی، تاله لږ شعور پکار دی. که څوک یې وړي او که نه خو تاله خو غرور پکار دی. او زه غم ځپلی یم د دومره پیټې وړلو نه یم. واجد بھائی زه غم ځپلی یم د دومره پیټې وړلو نه یم. ستا داګانو له خو ځان له یو مزدور پکار دی. نور اوده دی ستا د سوري څه فایده شوه؟ غریب پنور اوده دی ستا د غریب پنور اوده دی ستا د سوري څه فایده شوه؟ د هر نختر د هر چینار نه به پوښتنه مهرباني او موږ لیلا او مجنون هېر کړي مجنون نه پیژنو. موږ لیلا او مجنون هېر کړي مجنون نه پیژنو. موږ له په دې دور کې بیا چېرته منصور پکار دی. ویل په یو هندو بټخیله نه ورانېږي. خلکو ویل په یو هندو بټخیله نه ورانېږي. په هغه یو سړي دا ټوله دنیا ورانه شوله. تیمور یې خوښ و چې کچه کوټې یې ولیدلې. تیمور یې خوښ و چې کچه کوټې یې ولیدلې. هغه په کړي محبت باندې ستومانه شوله. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل کوربا نګارلم له طرفه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه منظور کوي. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې نن زموږ سره یو ډېر قدرمند میلمه، یو زلمی شاعر تیمور جان ګیګیاني صاحب ناسته کوي. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه کلام نیم هم واورو. د انتظار ګړۍ به ختم کړو مخامخ په شو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نگار علم بھائی، تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو رالی مالم په خپل پروګرام کې ایسه راکړه. زم د خپل پروګرام ښکلا جوړ کړم، نو ډیره زیاته مننه ستاسو هم کوم جی. مهرباني. ډیره مننه تیمور جان ګیګیاني صاحب. وختونه مو څنګه تیریږي؟ د الله شکر دی وروره، وختونه ډیر ښایسته تیریږي او دا کم وخت چې دی په دې باندې لاک شکر دی، د الله پاک رحم دی، ډیر ښایسته تیریږي. ژوند شکر دی ډیر ښایسته دی. تیمور جان صاحب د ادب دا سفر مو د کوم وخت نه جاري دی؟ نگار عالم وروره د ادب سفر خو یاره زه ډېر ماشوم وم چې ما به د خپل نوم سره د شاعر نامه لیکله. هغه ټیم کې ما ته دا پته هم نه وه چې شاعر وایي څه ته، شاعر دی څوک، او پته نه لګي چې دا ما د چا نه اورېدلی و. خو تقریبا زه په 9م یا په 10م کلاس کې وم چې ما وړم بې غزل لیکلی دی. د هغه وخت نه ما ابتدا کړې ده. ډېر ښه دی جي. تیمور جان ګیګیاني صاحب ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ نظم، غزل، ټپه، چاربیته وغیره په څه مو ډېر کار کړی؟ اصناف سخن کې خو کوشش کوم چې سړی د ادب خدمت کوي، نو په هر صنف باندې پکار دی. خو زما چونکې خوښ صنف دا غزل دی او په غزل باندې مې ډېر کار کړی دی. یعنی ډېر کار مو په غزل باندې کړی دی. ډېر ښه دی جي. تیمور جان ګیګیاني صاحب کتاب مو چاپ شوی دی، یا دې طرف ته اراده لرئ؟ شعرونه غزلې خو زما په خیال چې ډېرې زیاتې جمع شوي دي. د ډېر وخت نه زه کوشش کوم او لیکم، بلکې زه نه لیکم، ما باندې ځان په زوره لیکي او کله کله زه خپل ټول کارونه پرېږدم، دې سیستم مخه کمه. نو غزلې را سره ډېرې دي، خو لا دې طرف ته مې څه سوچ نشته دی. انشاءالله وبشي، کتاب به وشي، خو لا د ملګرو ډېر اصرار هم دی، ملګري هم ډېر وایي، خو زما لا خپله څه اراده نشته دی زر وخت کتاب څه طرف ته. صحیح ده جي. تیمور جان صاحب واجدوي وایي چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي. دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ یاره واجد وایي چې دا کم خدمت کوي د پښتو ژبې، او هریچن ټي وي چې په لږو ورځو کې څومره شهرت حاصل کو، نو زما په خیال باندې خو د دې زمونږ ټوله چارسده ټوله شنغر د دې متعارف دی. د واجد وایي چې دا کم اقدام دی نو دې ته ډېر په ښه سترګه ګوري، او په کار هم ده چې یاره انسان صرف خپل خدمت ونه کړي. انسان په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی، نو څه د ادب لام کول پکار دي. ژوند صرف د ځان دپاره نه دي تېرول پکار. یو جهان مننه دې کوو تیمور جان صاحب. تیمور جان ګیګیاني صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینهوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ د هریچن ټي وي چې کوم ملګري دي، کتونکي دي، هغوی ټولو ته زما یو څو شعرونه او د هغې نه پس یو غزل چې په خیال او په فکرونو مې کوټه را سسېده، په خیال او په فکرونو مې کوټه را سسېده، په ټولو ارمانونو مې کوټه را سسېده، او ای اوښکې به مې څنګ د پښتنو سترګو نه نتلې، ای اوښکې به مې څنګ د پښتنو سترګو نه نتلې، د یار په تصویرونو مې کوټه را سسېده. مهرباني. او قسم دی په اول ځل مې د پوخ کور ارمان کړی، پرون په کتابونو مې کوټه را سسېده. مهرباني. او د بر کلي ملا چې راله ستا دپاره کړی و، د بر کلي ملا چې راله ستا دپاره کړی و، په هغه تعویذونو مې کوټه را سسېده. یو غزل دی چې تاله لږ سوچ پکار دی، تاله لږ شعور پکار دی،
که څوک یې وړي او که نه خو تاله خو غرور پکار دی. غریب په نورو ده دی ستا د سوري څه فایده شوه؟ غریب په نورو ده دی ستا د غریب په نورو ده دی ستا د سوري څه فایده شوه؟ د هر نختر د هر چینار نه به پوښتنه کوم. مهرباني او منګه لیلا او مجنون هیر کړي مجنون نه پیژنو. منګه لیلا او مجنون هیر کړي مجنون نه پیژنو. منګ له په دې دور کې بیا چرته منصور پکار دی. مهرباني او زه غم ځپلی یم د دومره پیټي وړلو نه یم. واجد وی زه غم ځپلی یم د دومره پیټي وړلو نه یم. ستا داګانو له خو ځان له یو مزدور پکار دی. مهرباني او ضروري نه ده چې هر کس مرام ته ورسي. خو ضروري نه ده چې هر کس مرام ته ورسي. خو د ژوند په لاره د عشق په لاره تګ یو څو ګامه ضرور پکار دی. او که لوپټه وي که ګلاب وي که بیرغ ملګرو. که لوپټه وي که ګلاب وي که بیرغ ملګرو. که خلک هر څه وي خو مالی رنګ سور پکار دی. مننه. او چا راته ویل هغې خدای ته په زار زار وجړل. چا راته ویل هغې خدای ته په زار زار وجړل. نور د نایس نه غواړم ماله مې تیمور پکار دی. ډېر ښکلی ډېر زبردست کلام مو را سره شریک کړلو تیمور جان تیمور صاحب. ګرانو کتونکو راغلي یو ضلع چارسد د شمالي اشنغر سره د تیمور جان تیمور سره مو ناسته ده. د هغه سره مو پروګرام را جوړ کړی دی چې یو ډېر ښه لیکوال دی یو زلمي لیکوال دی. د یو کلام فرمایش به ترې نه بل هم کوو. نو تیمور جان صاحب څنګه مو خوښه ده؟ کلام بالکل به درته ووایم تاسو دومره تکلیف کړی دی راغلي یې زما خواله راغلي نو کلامونه به هم اورو. یو غزل دی چې د هر ظالم د هر غدار نه به پوښتنه کوم. د هر ظالم د هر غدار نه به پوښتنه کوم. د هر حاکم د هر واکدار نه به پوښتنه کوم. مهرباني او ستا بچې چا شهید کو دی کې لاس د چا کیدی شي؟ ستا بچې چا شهید کو دی کې لاس د چا کیدی شي؟ د هر مور د هر یو پلار نه به پوښتنه کوم. مهرباني او ستاسو دا زړه د پښتنو په وینو موړ نه شوله. ستاسو دا زړه د پښتنو په وینو موړ نه شوله. د هرې دشتې هر یو ښار نه به پوښتنه کوم. مهرباني جي ستاسو دا زړه د پښتنو په وینو موړ نه شوله. د هرې دشتې هر یو ښار نه به پوښتنه کوم. او ورکې ته ناست وې نو د هغه له خیر په کمې راغی. ورکې ته ناست وې نو د هغه له خیر په کمې راغی. د خپل کاله د چوکیدار نه به پوښتنه کوم. مهرباني او غریب په نورو ده دی ستا د سوري څه فایده شوه؟ غریب په نورو ده دی ستا د سوري څه فایده شوه؟ د هر نختر د هر چینار نه به پوښتنه کوم. او دا ظلم ولې بې ګناه قتلونه ولې کوي؟ دا ظلم ولې بې ګناه قتلونه ولې کوي؟ د چا د سترګو د خمار نه به پوښتنه کوم. مهرباني او په ما چې څه کېږي تیموره دا د ده د لاسه. په ما چې څه کېږي تیموره دا د ده د لاسه. ای د تورخم د کنډتار نه به پوښتنه کوم. ډېر ښه دی جي. ډېر زبردست تیمور جان تیمور صاحب ډېر ښکلي کلام مو را سره شریک کړلو. ډېر ښایسته لفظونه مو راغونډ کړي یو تیمور جان تیمور صاحب. تیمور جان د هریچن ټي وي کتونکو د ستاسو د مینوالو همیشه دا غوښتنه وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ د هغوی نه به د هغوی د خوښې کلام ضرور اوروئ. نو دغه کلام دغه فرمایش به را سره شریکوئ. نگار عالم بھائی زما چې کوم د خپل خوښې کلام دی او زما خوښ دی نو هغه خو ما ډېرې پیرې ویلی دی او زوړ غزل دی. خو زه به یو نوی غزل ووایم چې زما په نوو شعرونو کې زما ډېر زیات خوښ دی. نو زه به مینوالو ته د هریچن ټي وي ګرانو قدرمنو مینوالو ته به زه هغه ډالۍ کړم چې لنډ بهر کې شعرونه دي چې د وطن کې چې څه کېږي دا به څو پورې پټېږي. په پردي جنګ کې تر کومې به پښتون وجلی کېږي. که دا اور منګه مړ نه کړو نو نسلونه به م سوځېږي. موږ ژوندو له څه پکار دي که نه مړه به راپاسېږي. مهرباني ستا مرضي ده ستا اختیار دی سی به وایه ستا چلیږي. د یزید ظلم شورو دی حسنیان پکې قتلیږي. که د خولې څوک غږ وباسي په رڼا ورځې ورکېږي. د بابا روح بې قرار دی شغلې قبر نه چوتېږي. د پښتون قام چغې اوري خوشحال بیا را بیداریږي. دا چې څه وینم څه کېږي انقلاب ته لار جوړیږي. د دې ملک حکمرانان د خپل قام سره جنګیږي. مهرباني د دې ملک حکمرانان د خپل قام سره جنګیږي. څوک چې خپل چت کې سورې کوي په باران خو به لمدیږي. تا د جنگ سره عادت کړو پښتون ځکه نه یریږي. مهرباني تا د جنگ سره عادت کو پښتون ځکه نه یریږي. ستا چې ظلم سو زیاتیږي نو جذبه مې لا ځوانیږي. تا په خوله راله لاس ایښی غږ مې چاته نه رسیږي. زما حق خبره نه اوري ستا دروغ منلی کېږي.
موږ به څنګه بغاوت نه کوو واجد بھائی موږ به څنګه بغاوت نه کوو دا زموږ سره څه کیږي اخترونه د پښتون مې په کیمپونو کې تیریږي مهرباني او موږ به څنګه بغاوت نه کوو دا زموږ سره څه کیږي اخترونه د پښتون مې په کیمپونو کې تیریږي یوه ورځ خو به رادرومي زما او ستا حساب به کیږي د دنیا چې څومره بد دي په پښتون تپلی کیږي قام مې ټول په خوب وده دی قام مې ټول په خوب وده دی دا به کله بیداریږي مهرباني قام مې ټول په خوب وده دی دا به کله بیداریږي څوک چې لرې په سفر ځي نو په نیمه شپه پاسیږي وایه وایه چې څه وایې په تیمور باندې ځایږي ډېر ښه دی جي وایه وایه چې څه وایې په تیمور باندې ځایږي ډېره مننه کوو تیمور جان تیمور صاحب چې د خپلو مینوالو د هریچن ټي وي کتونکو هغه فرمایش هم تاسو موږ ته پوره کړو ډېر ښکلی او ډېر زبردست کلام مو راسره شریک کړلو تیمور جان تیمور صاحب خپلو مینوالو ته د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ مینوالو ته زما یو ورکوټې غونته کې پیغام دی چې مینه وکئ مینه وشیندئ مینه ویشئ او د نفرتونو نه ځان وساتئ نفرتونه دې نه کوي ټولو پښتنو ته زما دا یو میسیج یو پیغام دی چې هغوی دې مینه وکړي بس ژوند دې وکړي او مینه دې وکړي نفرتونه دې پرېږدي جګړې او جنګونه دې پرېږدي ډیره مننه ډیر ښکلی او ډیر ښایسته د مینې او محبت پیغام مو ورته ورکړلو مینوالو ته ډیره مننه دی کوو تیمور جان تیمور صاحب چې تاسو دومره مصروفیاتو باوجود راغلی موږ له مو وخت راکړو زموږ سره مو ناسته وکړله مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه نګار علم او کیمرامین طاهر زمان ته ورکړئ اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان